سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي چې طالبان په زور واک ته نشي رسېدلی. هغه زیاته کړې هلمند او غور کې د طالبانو وروستي بریدونه په ډاګه کوي چې دوی لا هم د فتحې په کاذب روایت باور لري. افغانستان کې د امریکا له کومکونو 19 میلیارده ډالر حیف میل شوي دي. د سیګار راپور وایي دا پیسې له 2019 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې له 140 میلیارده ډالرو څخه حیف میل شوي دي. د ښار کې د امنیه قومندانۍ د امنیت د امر په ګډون شاوخوا 40 تنه امنیتي ځواکونه شهیدان شوي دي. امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه نښته کې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. ننګرهار کې د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په موخه د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله 12 میرمنې مړې شوي او 10 میرمنې او 3 نارینه ټپیان شوي دي. او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د مجرمینو عکسونه به په غټو پوسټرونو کې چاپ او د کابل په ناحیو کې ولګول شي. امرالله صالح وایي موخه یې دا ده چې خلک د دوی په پیدا کولو کې مرسته وکړي.